خو اوس نشته د بل چا یار دی څه به کوم. ساقي څه له بندوې د میکدې ور لا خو خدای بند کړی نه دی د توبې ور. د لیپټاپ سکرین کې تصویر ته ګورم سره نن د یار محمد پردیس کشری ورور زمان اترنګ میلمه دی. شروع کړ یعنی پردیس صاحب نه تشویق کړی ما او نه یې منې کړی ما راز زړګیانو چې زودیا خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ. موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو. ساقي څه له بندوې د میکدې ور ساقي څه له بندوې د میکدې ور لا خو خدای بند کړی نه دی د توبې ور. او د زړګي ناقراري مې د لیدو ده د زړګي ناقراري مې د لیدو ده درزوي مې څه بېواره د سینې ور. درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي تاسې ټول به روغ او جوړ یاست. یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او نن داسې چا سره تاسې ته بهتره معلومه ده موږ ادبي خپرونې کوکلې وي هم ډېرې کمې به مې کړي وي. په دغه مناسبت چې کله داسې یو ځوان چې موږ پوه شو چې دا د کار سړی دی او دا په ترنم کې یا په شعرونو کې یا د ادب په برخه کې د ګوتو د شمار سړی دی نو بیا حتما د هغې سره خپرونه کوو. نو په دغه مناسبت را سره نن د یار محمد پردیس کشری ورور زمان اترنګ میلمه دی. زمان اترنګ صاحب ستړي مه شئ. ژوندی اوسئ ته ښه یې؟ اترنګ صاحب ډېره زیاته مننه. لومړی کې به راته ووایې چې د ژوند ورځې شپې مو څنګه تېرېږي؟ والله شکر دی بس ډېرې ښې روانې دي او راضي یو د شکر. درنو لیدونکو یو یادونه به وکړم یار محمد پردیس په افغانستان کې که څه هم ډېر یو ښه ژورنالیست و د دې ترڅنګ د افغانستان د ترنم ویونکي رنګ پې برابر و نو هغه لاړی اوس یې کشری ورور موږ ته راپرېښی او زه خو نه پوهېږم چې دی به یار محمد پردیس په مخکې ترنمونه کلي وي یا به بې هغه خبر وي یا نه خو موږ په تېره ورځ به یو مشاعره کې واورېدو ډېر په زړه پورې او ښکلی ترنم یې کوو. نن به تاسې ته هم پیرزو کوي او موږ بیا هم واورو نو تاسې بیا قضاوت وکړئ چې د پردیس نه دا په ترنم کې مخکې کېدی شي یا نه. نو په پیل کې به ترنم واورو بیا به نورې قصې وروسته. صحیح ده ولې نه. د قمر صاحب یو څو بیتونه دي ناراحتي دا زړګی بیمار دی څه به کومه ناراحتي دا زړګی بیمار دی څه به کومه ژړا راغلې مگر ټقار دی څه به کومه د لیپټاپ سکرین کې تصویر ته ګورم وایم خدایا وایم خدایا د لیپټاپ سکرین کې تصویر ته ګورم وایم خدایا وایم خدایا دا خو اوس نشته د بل چا یار دی څه به کومه ناراحتي ده زړګی بیمار دی څه به کومه په ما ماتم دی ته فارغېږي شپه هم شوه تېره شپه هم شوه تېره په ما ماتم دی ته فارغېږي شپه هم شوه تېره شپه هم شوه تېره دا شېبه وروسته د غم سهار دی
سبا کوما ناراحتی دا زړګی بیمار دی سبا کوما یاران می ډیر دی دوی خفه کیږي خو په کرابا یاران می ډیر دی دوی خفه کیږي خو په کرابا زه هم خنایم جیب می هم خوار دی سبا کوما ناراحتی دا زړګی بیمار دی سبا کوما خبر ترتیب کړم بیرته یې ړنګ کړم زړګی مې ته خبر ترتیب کړم بیرته یې ړنګ کړم زړګی مې ته پردی مزدور یم د دفتر کار دی سبا کوما ناراحتی دا زړګی بیمار دی سبا کوما قمر خفا دی لامل زایم بدلوم نشتا قمر خفا دی لامل زایم بدلوم نشتا ژوند راته هاسې د اوږو بار دی سبا کوما ناراحتي ده زړګی بیمار دی سبا کوما ژړا راغلی مگر ډخار دی سبا کوما دومره ډېر ښکلی اترنګ دا به راته ووایې چې تاسې د داسې یو چا ورور یې وایي چې هغه ټول عمر په ادب پسې ګرځېدلی دی او خورا ډېرې مشاعرې یې کړي دي او د دې سربیره په ټول هېواد کې ډېر ښه نوم لري هغه مو تعقیب کړی دی ترنم ته مې مخه کړه خو بل څه قیسه وره ترنم ته مې چې مخه کړه د دې قیسه به راته وکړه ترنم ته زما د مخې یوه کیسه دا ده چې زه ډېر بې جرته وم ستاسو یاد دلته زه رالم هم نو بیخي بې جرته وم که نه نو ما ویل چې دا جرت به زه زیات کمه پوخ پی کمه نو په همدې خاطر مې ترنم شروع کړ یعنې پردیس صاحب نه تشویق کړی ما او نه یې منې کړی ما خبر دی چې ته او خبر دی څه موده مخکې زموږ ورور واده وه پردیس نه شری ورور هم دی نو هغه په واده کې مشاعره و هغې کې ما نیم ترنم وکړه پوره مې ونه کړه نیم که نه نو هغې کې یې وکتم بیا نه یې کتلی چې دا هغې وروسته یې درته ویلي دي چې ترنم کوه یا منې کوي دي نه هېڅ هم نه دی ویلی ځان یې داسې بس ناګار اچولی دی چې دا یې کوي یا نه یې کوي خو پوهېږي چې کوي او منې کړی دی نه یم وختي ما تا سره خبرې وکړې تا وویل چې زه اقتصاد پوهنځي کې یم د اقتصاد پوهنځي او د پښتو ادبیاتو ترمنځ به زما فکر ډېر لوی فرق وي تاسې ادب ته مخه کلي فکر نه کوئ چې بیا به درنه اقتصاد کارونه یو څه نیمګړي پاتې په همدې خاطر مشر ورور چې دی هغه آمادګۍ استاد دی ننګرهار کې خپل کورس لرو مثلث کانکور آمادګي نو هغه د دې شی نو ډېر خلاف دی که نه خو بس دا ذوق دی او کم طرف ته چې مخه شوه هغه یې هر وخت منې کوي مو ستا مسلک او دا ډېر لرې دي که نه خو ما دا دې دپاره نه شروع کړی چې زه
ترنم ویونکی شم یا بل څه ما دې دپاره ومویل چې زما جرأت ښه شي هغه په مخکې مې هم کړی دی هغه به ما ته وویله چې دا کار مه کوه هغه مې منې کوه هغه چې تاسې منې کوي پردیس ته هم کله ویلي دي چې ته ترنم مه کوه پردیس ته یې اول وخت کې ویله بیا چې کله وروسته شو بیا یې ورته نه ویله ته ورته نه وایې چې څنګه ورځې په پردیس دي شاید دا ورځې په ما هم راشي او راتلونکي هم دي مشر ورور هم دی او بل هغه سره خبره اړول بیا ښه هم نه وي او بې احترامي هم راځي او ځکه چې هغه سره د یوه خبره واړوله بیا هغه ډېر غوسناک هم دی موږ به ورته دا خپرونه ولیږو ډېر غوسناک راځو یو بل ترنم هم درنه ورو صحیح دی غزل وایي ټپې وایي څه شی به شریک کړي راځه صحیح دی ورازه زړګیانو چې زو د یار کلی نه دواړه لیونیا رازه زړګیا ورازه زړګیانو چې زو د یار کلی نه دواړه لیونیا زړګیا یا پرون لا دامال دلیوی راز زړګیا او راز زړګیا نو نند پکا برباندې رپی بیرغنا راز زړګیا او راز زړګیا نو چې زو د یار کلی نه دواړه لیونیا راز زړګیا ید دریابونو لامبو زنم راز زړګیا او راز زړګیا نو چې زو د یار کلی نه دواړه لیونیا راز زړګیا یستا یارانا دوانی سوره راز زړګیا او راز زړګیا نو کلپ ما کلپ نور خلق وینا راز زړګیا او راز زړګیا نو چې زو د یار کلی نه دواړه لیونیا راز زړګیا یا اسمان زما پنا روشنده راز زړګیا او راز زړګیا نو زړګې مې خوړین دې چې جدا له یار یما راز زړګیا او راز زړګیا نو چې زو د یار کلی نه دواړه لیونیا راز زړګیا واه واه اترنګ ډېره زیاته مننه یو خو ګرمي ده او ګرمي ده کې بیا ترنم کونړ کې سږکال ډېره زیاته ګرمي ده دا به راته ووایې چې د پوهنتون دوره دې څه حساب دی څومره وخت پاتې دی به پوهنتون دوره مې ختمه ده تقریبا داسې ووایي چې امتحانو ته یو 15 شپږ ورځې پاتې دي هغه نه بعد بیا مونوګراف د پاد او غونډه ده بس فارغې کوم بس زمونږ له طرف هم دی بیا به هم درځو اوس ان شاء الله خیر اوسې مننه هڅه وکړي او دغه غونډه کې موږ ته بلنه راکړي ولې نه په بدرګرې د کونړ څخه رخصت کړو درنو لیدونکو تاسې د ترنم واورېدو په زړه پورې ترنم کوي ما مخکې یادونه وکړه چې اترنګ په یو مشاعره کې له موږ سره مخامخ شو هلته هم ډېر په زړه پورې ترنم وکړو نو دا راته ووایه چې ترنم ته به دوام ورکوې کړو د مشر ورور خبره به منې او تېرېږي به دې
نو دې ځای نه چې فارغ شم بیا مشر ورور سره یم هغه هم جلال آباد ښار کې دی همالته به ورسره یم نو بیا خو نه کېږي که نه نو موږ به ستا د مشر ورور باندې او د دې تر څنګ پردیس باندې غږ وکړو ځکه پردیس خپله ترنم ویونکی دی او په ادب په برخه کې ډېر پاتې شوی هغه تا درد کولی شي نو موږ به په هغې غږ وکړو تر څو تا ته اجازه درکړي او ته پرمختګ وکړي د ترنم په نړۍ کې نو زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لري همداراز زه مطمئن یم چې دا خپرونه پردیس ګوري خپل لالا ته له دې ځایه کوم پیغام لري مهرباني پیغام مې دا دی چې د مور او پلار ډېر قدر وکړه ځکه مور او پلار هغه څوک دي چې بیا نه پیدا کېږي که ښځه واخلي ماشومان واخلي ټول بیا پیدا کېږي خو مور او پلار هغه څوک دي چې بیا نه پیدا کېږي او ډېر درناوی وکړه او خفه درنه نه شي په ژوند کې نو زما همدغه پیغام دی ورته او بل دا چې تعلیم ته مخه کړي هېواد هم وروسته پاتې دی باید د اقتصادي لحاظه او همداسې د نړۍ د اقتصادي لحاظه او هم د نور سیاسي لحاظه افغانستان پرمختګ وکړي نړۍ سره سیل کړو او په هره برخه کې د نړۍ سره سیال کړو نو ماشومانو تعلیم وکړي خپل ماشومان چې دی مکتب ته واستوئ او د هغه تر شا یې بې څارنه وکړئ چې ګوري چې دا ته مکتب ته ځي نه ځي څه کوي هلته نه کوي مکتب کې درس وایي نه وایي نو زما همدغه پیغام دی ټولو هېوادوالو ته اترنګ ډېره زیاته مننه ستا قیمتي وخت مو ونیو په محصلۍ کې هر وخت قیمتي بیا نه کومه خبره نه ده امتحانونه هم دي نو مطالعه به هم کوئ بیا چې پسې مسافر شي دا محصلي بیا خورا ډېره سخته وي ډېره زیاته مننه سلامت خیر اوسه مننه درنو لیدونکو تر بیا چې زه هر ارمان ستا چې په درانه چوپړ کې حاضرېږم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای پامان